د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بلوچستان کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې به می 14 کسان وژل او 15 نورې ټپيان کړي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنۍ چارو سرلکار ضیاء الله ویلي د ریموټ کنټرول بم 14 تیر شپه جناح سړک سره پر پولیسو شوې ده. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین وایي 14 داسې مال وشوه چې د جمعیت علما اسلامي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر امیر عبدالقدوس 14 د ترهګریز برید په نوم یاد کړ او پاکي مرګ ژوبلې خفګان وښود. د زیاته کړه چې د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمېر بلوچ بیلتونپالې او نورې وسلواله ډلې فعالې دي. بلور ته اسلامي امارات وایي د تیر حکومت د نظامیانو د ربړونې پیښې تعقیبوه. اسلامي امارات وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو له درکې او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د اسلامي امارات یو بیان د احمد الله واسیق ویل اسلامي امارات د خپل مشر ملا هیبت الله اخوند د ټولبښنې فرمان ته ژمن دی. نوموړی وایي دغه موارد دومره ډیر نه دي چې په ټولنیزو رسنیو کې یادېږي. د په خبره په کوم ځای کې چې خپل سر یو سرغړونه شوې وي هغه به په کلکه سرل کېږي. تېره دوشنبه د ملي اردو د یوه کنډک د پخواني قماندان ډګرمن رحمت الله قادري د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. او نیمروز کې د پاکستان د افغان تر لګولو مخه نیول شوې. په نیمروز ولایت کې طالبانو د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزن تر د لګولو او پستې جوړولو مخنیوی کړی دی. د راپورونو له مخې پاکستاني پوځیانو تېره د نیمروز ولایت د چاربرک ولسوالۍ اړوند د ډک سیمه کې غوښتل چې په افغان خاوره کې خپل پستې جوړې کړي چې د اسلامي امارات سرحدي ځواکونو دغه کار مخنیوی کړی دی. په سیمه کې سرچینې وایي چې پاکستاني پوځیان کابل لاس تر 15 کیلومتره د افغانستان خاورې ته دننه شوي وو او غوښتل یې دلته پسته جوړه کړي. له بل خوا د پاکستاني پوځیانو وسایل او اغزن تر په سیمه کې ترې پاتې دی او د اسلامي امارات ځواکونه یې د دې کار مخه ونیوله. سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښه دوسئ.